کور کې ناستو مچاور بهر ټک ټک کړ. مور مې غلی راته وویل چې زویه بهر وځه چې چا ور زموږ ټک ټک کړ. زه په نزله هم روان شوم. څو قدمه لا مې خپله دروازه پرانیستې نه وه چې مې ولیدل یو دنګه ښکلې پیغله په درشل زموږ ولاړه د سرتوره چې مې ولیدل پښو مې ځمکه لاړه په ژړا ژړا یې راکړه کلکه غاړه. ما ویل ولې ونې ولې داسې ژاړې څه کیسه ده څه دې شوي څه خو وایه ولې داسې سر سرتوره راوتلې که په دې حال کې دې خلکو ولیدلې د دې خلکو له پیغور نه یېرېږي. اوښکې وچې کړې او دا رنګې ګویا شوه. خبره کې به یو دم په ژړا شوه. راته یې ویلې ته له هېڅ څه خبر نه یې. زه یې ورکړم د خان بابا لمسي ته دا خبر مې هېڅ نه غورځي زړګي ته. زه بېدمه شوم بېرحه وارخطا شوم. زه تکیه شوم دیوال ته په ژړا شوم. ما ویل ته هېڅ انکار کولی نه شو. بېوسي له سحرې معلومېدله. شونډې وچې چې له مخې بل خوا تاو کړه. راته یې شا کړه سترګې پټې کړلې دواړه. خاموشۍ د سکوت موجونه مات کړه. دواړه لاس یې په خپلو سترګو قات کړل. ویل یې څه وکړم مجبوره یم پیغله ما ته حق د دې خبرې حاصل نه دی. زما ژوند نور د کولو قابل نه دی. زه راغلی دې خبرې ته یم ګرانه ته خفه په دې خبره نه شي مانه. شاید بیا مو هېڅ دیدن سره ونه شي ځکه لارې مو د ژوند سره بیلیږي. زما زړه به له تا څرنګه صبرېږي. زه به مړه بغیر له تا نه شم ګله. تش جسد و تش اروا به مې شي پاتې. زړه به مړه وي شي ژړا به مې شي پاتې. اخري ځل مې ته څنګ ته رانږدې شه په سلګو یې دا یوه خبره وکړه. زه مینه یم په تا له ځانه ډېره بې له تا دا زندګي څنګه کړم تېره. بې له تا دا زندګي څنګه کړم